اللہ تا ډیر قریب او ډیر نږدې مخلوق چې وو هغه حضرات انبیاء علیهم السلام. بیا دا اللہ پاک څومره امتحانات او ابتلاګانې اول نمبر چې وی هغه په انبیاء باندې دا سه امتحانونه چې کوم په انبیاء باندې راغلی کداغه امتحانونو مونږ له هوا هم رااله نو زمونږ زړه به فیل شي. لیکن دا ذوات اقدس د حضرات انبیاء علیہم السلام چې امتحان او ابتلا برالا نو دی به پکې کامیاب شي. عزیزانو لوی امتحان کتا سو خیالو کئی اول پا آدم علیہ السلام باندې دانا اخرا او د جنت نبار خزا په یو ځای شو او د په بل ځای شو 300 کال سره جدا او په 300 کال کې د آدم علیہ الصلوۃ والسلام ورد او وظیفه څو ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دای وظیفه خدا ما په خپل ځان زیاته کړي کستا رحم او کرم نه نو کار نه کی 300 کال ورپسې درجه به درجه هر یو پیغمبر په خپل وخت کې لوی نه لوی مشکل او لوی نه لوی امتحان کې الله پاک با کامیاب. نوح علیہ الصلوۃ والسلام 9.5 کال په پیغمبري جبه باندې د قوم ته تقریر کړي 9.5 کال او په 9.5 کال کې صرف 40 کس مسلمانان کړي نور ټول چې ده کافر. 9.5 کال دا صدخله خبره نه ده چې ټول قوم او ټول ملک خلافی او تور پسې لیوانه ګرځي او در په در ګرځي او د خدای احکام ورته رسای دا ډېر ګران کار. سحر راته یو سړی ویلی چې تبلیغ کې تلی یو کلی ته بسترې راته بار وغورځولې او راته وی چې تاسو مونږ دی جمعات کې نه پریدو تاسو د امریکای ایجنټان یې وې مونږ بسترې واغسته او پاشپا چرتا بل جمعات تلاړو هغه بل جمعات والا خود شپې زیرا کو پری خو راته وی چې سار وختي به وځي مونږ هم دلته تبلیغ والا نه پریدو. دا سمره ګران کار. نو ما ورته وی چې بچیا په دې مې پوي کا چړه کې خپاوي کا خوشحال وي ویجی خوشحالم مالداغ سنت د پیغمبرانو ادا شو چې کم کلی ته ورغه نو کانی به په ورول ماشومان به ورپسې کړل سخالری به راوړو په د پاسه به ورو غرزول
دا سنت ادا کیږي لګیا ہے. مونږ خو خدای پاک د دې خپل دین د خدمت لپاره پیدا کړی او هغه مونږ کولې نشو. از مونږ د لاسه نورو شرمېدو، دین زمونږ د لاسه نورو شرمېدو. قوم لګیا دی د هلاکت په پلیټ فارم ولاړ دی. کمیونسٹ، دهریان، قادیانان، پرویزیان، دا د ټاپ کافر ستا په ملک کې کار کوي لګیا دي. او زو ته لګیایو پالواګانو نختیو الوا شتاو نشتاو، روټه شتاو نشتاو، ماخامه شتاو نشتا، یو بل چرته باټ را پیدا شوه دی. او دا مړو سلويختي زنګه مشرانو کړي وای، زنګه مشرانو کړي وا. وګوره اوس دا مليان دیو بنديان وای چې می کوي دا تاسو ورته ناس چې صاحب دا دمکړي کارغان رښتیا نو که پتا په سلويختیو کې نو پتا دیکھو وګوره سلويختي څه شي دی سدي وې سلويختي دا شی دی چې سړی چې مرشي کنه نو د روح چې دی دا سلويخت ورځ راځي او د کور په دې بنیرا ناشتي. بنیرا ورته وای دا په دې بنیرا ناشتي. نو دا خزه الا خوري ویلا ضرورت کا هغه اروا به ناشتي چې زر دغش هغه جمعات لا پتنوس راش. او زمړه کې خیال کوم چې خدای دې بیخه مباسه ضرورت څه دی چې تو اوس وای چې په بنیرا روح نکی. زکه چې مونږ هو تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج، تیری بربادی میں ہے میری آبادی کا راج. ستا کوروان شي زما غوالنګي سلوي خورز زما غوالنګي صاحب خروټه پکې ترکاری چټنی پلانې سلوي ختم اورز وې مړې روس خطيږي او اروای د نورو مړو سره غړيږي. نو چې سلوي ختی وشي مالا جوڑا پرتوغاخ گومنز مسواک دا گومنزم پکی. نو سلویختیوشی تاسو ایرا غیرا نتو خیرا رو غواری ټول اولا بازی پکی کارڈونم چاپ کری چہلم دے او پلانے دے او وادی تی جوڑ کری لار شو صاحب سره بر شو چې د جنت توتی شو او اروای نورو مړو سره ګډ شو. الکه د خدای لوی ورځ ته وګورئ. ظالمانو اصلی دین هغه دی چې کوم په 23 کال زمانه د نبوت کې پیغمبر کړی دی او کوم د ابوبکر او د عمر او د عثمان او د علی په دور خلافت کې چې کوم کارونه شوي دي دا اصلي دي. په دغه زمانہ 23 کال یو 30-35 کال نور په دغه زمانہ کې چې کوم کارونه دی 5 کسانو کړي دا دین دی. په دغه وخت کې تاسو خای کما خامای شوی او کسل ویختی شوی او کدمړي جوړه شوی او که مسواک شوی او که ګمن شوی خدا بدینی او کدا نه شوی مونږ د خېټه د پردا قسم په خدای دی، قسم په خدای دی چې دا د څه شی دی لکه په زیارت کې چې منجور ناست منجور ناست مال گئے مخه ته خدا او جارو ور سره دا غټ کوتا کم داسې ور سره او دا منجوران وین ډیر غټ غټ کتا سو خیالو کې دي زیارتونو کې ناس کته دا منجور ته وې چاله کتا سره د دې زیارت څه کار دی دا ولی تدلی ولی ناس او دا مال کې سره د دې زیارت څه کار دی د شکرانو سره د زیارت څه کار دی په ایمان وای دا منجور به دې مړ کی کنه ها کاکا صاحب زیارت په 1.5 لک روپے دی یو میاشت ټیکا کی د یو میاشت په 1.5 لک روپے
مالک دا خو سمسنګي پارس ته چرته زوم یو زیارت پیدا کو خدا کاکا صرف شکرانو ته ساجت ته د پلانی بابا شکرانو ته ساجت ته هغه پیسو باندې دا د زیارت منجوران او دغن وسی په خدای قسم شرابونه د بریمام سے په شکرانو ډمه غړیږي کنه غړیږي ها د بریمام تمام منجوران چې دي د ډمو څه شي دي تاسو خیال راته دا زمون ملک دی او دا پکې دین دی او دا پکې اسلام دی او دا پکې مذهب دی زیارت سړی مرش خلاص قبر لا یوړ بس خبر خلاص اوس هغه پسې خیرات وغیرہ وغیرہ مال در سراو او هغه پسې د خیرات چې کولو دا خیرات نه چې دا زمونږ ملک کوم رواج چرته جمعات جوړې دو ورته د سیمټ واغست د خدای په نامه دا هغه پاروا جمعات کی پوزی نو پوزی دی ولا جوړ ک د خدای په نامه دا هغه پاروا پکې دی چرته جمعات کې ولا ګولو د خدای په نامه دا هغه پاروا کوې دی وېستو د خدای په نامه دا هغه پاروا پول دی جوړ کو د خدای په نامه دا هغه پاروا چا غریب له دی جامې جوړ کړي د خدای په نامه دا هغه پاروا چا غریب کړه دی یو بوره وړي اوره د خدای په نامه دا هغه پاروا په خدای قسم دا صدقه جاریه ده ار اورز بنوي نوي اجر او ثواب ستا مړي له قبر لور اصل دین دا اوس دې دین د مونږه جوړ کړي څه مسخره ده نو دا تاسو وګورئ د دې وجنا عزیزانو د عرس بټیک خو کدمل قانون ټیک کدمل قانون نو ټیک دا اس نه ټیک قانون راغې تاسو په دې ملک بل شی وګورئ خلیل مومن دا وګورئ چې مولود شریف لچ مولا راولای نو تپوس ته وکړه چې استاد ته د کومه مدرسې سند یافته سند خان علی به تقریر کې کینی نه به کې په خبره پوهیږي په سکول کې اے بی سی ڈی یا 1 دونا 2 او 2 دونا 4 هغه سرم چې د اف ای سرټیفیکیټ نه نو ډایریکټر ماستر برتی کوي 1 دونا 2 او 2 دونا 4 ورته خی الکانو ته نا چرن چا سره چې د بی ای سرټیفیکیټ نه د دفتر کلر کې لګئی ها ولی نه لګئی زکه نه لګئی چې د په فایل پويږي نه ماستر زکه نه لګئی چې د په ای بی سی ڈی پويږي نه نو د پیغمبر منبر هغه چاله څنګه ورکه بدبختا چې هغه په قران او په حدیث پويږي نه خدا بے ضمیر قوم دي هر څوک چې ولا را پاسه یا رب قسم مې دې په خدای تاسو وايي په ایمان مرزا غلام احمد او خر کې هیڅ فرق نه دې قوم په پیغمبرای منلې ده کنه ستا په دې پیښور کې وګوره سمره قادیانه غټ غټ پښتانه د مرزا غلام احمد پیغمبري منی کنه غټ غټ دا ورشي په دې کلو کې بازی خېل وګورئ شیخ محمدي وګورئ اچینه وګورئ سپینا وړای وګورئ بڑا بیر وګورئ په دې ټول کې غټ غټ پښتانه چاته دوی ځان ته سنسیبل خلق وای غټ غټ مرزا ته پیغمبر وای هغه مرزا ته پیغمبر وای چې کوم مرزا یو ورځ ناستو او مرید ته ویلې چې زما حیض شو حیض وای هغه د خزو جامې چي کی هغه ورته څنګه حیض دی
ویل اوس بچی شو، اوس حمل شو، وی 10 میاشتې زبلار بوما او 10 میاشتې پس ما ته داسې دردونه شروع شو لکه بی بی مریم چې عیسی علیه السلام پیدا کېدو دردونه ورته شروع شو. نو وی بار وتم دی یو کجورې ونې لاندې کېناستم، زورونه مې کول زوی مې پیدا شو. دا مرزا بشیر الدین چې دا داغه نه پیدا و. په دې څه پوي نو ما قادیانانو ته وی چې ستاسو د پیغمبر نرو که ښځه وه، په دې مې پوي کوي. ویل نرو، مال که نرو د نر جامې کېږي؟ ویل نه. مال بلار بیږي؟ ویل نه. نو مال دی بلار بولنګ ځان ته څنګه وي دا کشتۍ نو کې لیکلي که نرو نر بلار بیږي او لنګېږي نه، که ښځه وه ښځه پیغمبر کېږي نه. نو دې قوم هغه په پیغمبرۍ منلی او که نه یې ومنلی؟ که اوس یو سړي آواز وکړو واورې د خلیل مومندو پښتانو مینګه پښتانه اشنغریان می مینګه پښتانه مینګه خلیل مومند پښتانه. اوس چار باپان ځان ته خلیل لیکي نو دیم چې څوک سړی دغه نامه لیکي فلانه خلیل دا باړې نه چې وړې دا مومندان دي، دا هغه مومندان دي چې قبر کې ته ملائکو ته پوسو کوي چې من ربک، هغه ویل من ربک، چپ شمړه سره رب کې یو قبر ورته په دین چرته وکي ما هغه مومند. دا هغه وخت کې مومند چې سړی تخته موټر چې تخته هغه وخت کې مومند دي، د 2 کالو ماشوم چې و تخته بیا په 1 لک روپے بونګه غواړي هغه وخت کې مومند پښتانه. دا پښتانه دي لوی ظالم او د لوی بدماش او لوی ډاکوله چې څوک پناه ورکی، عام ظالم او بدماش او ډاکویی کني. تاسو نه کوئ دا کار؟ چرته لوی ظالمی ازمونږ دړه ساري، لوی بدماشي ازمونږ دړه ساري. نو صاحبہ خلیل څوک ځان سره لیکي، څوک دغه زمونږ د بالا مانه کې اورګزي خانان دلته دلته بار به چرته اوري بے ادبي دي معافي. اوس کې اوسړه اورګزي نمی نو ځان سره اورګزي لیکي. هغه وجه څه چې دلته د اورګزو کې جرنیلان، برګیډیران، کرنیلان، میجران دا پکیو نو هغه اورګزي. حالانکه اورګزي خو په تیرا کې یو قوم دی، لکه زه په تیراوالو کې ادم خیل، زما پلار ادم خیلو، مور می ملک دین خیل و. ټیک شو جی، زه 2 قسمه پری دی، څوک ادم خیل دي، څوک سپای دي، څوک ملک دین خیل دي، څوک اورګزي دي، څوک سدي، څوک سدي. خو په تیرا کې یو قوم، اتلس قوم تیرا کې اورګزي هم یو قوم. او چونکه په بالا معنی کې خانان اورګزي نو مونږ هم ځان سره اورګزي. د خدای شان ته ګوره چې پیروز خیل د اورګزو علاقه ده. تیرا اجتماع ته د تبلیغ زتلو چې اجتماع ته تلو چې واپس راتلو د تند مړ کېدو یو کلی سره ودرېدو. الکانو ته مې ووی چې اکم مرګري چې ما سره موټر کې هغه اوسم دی جمعات کې ناس دي. ورته مې لیکل کې وبروړ ویل مخ په لاته تند مړو کا تاسو لا وبروړ ما ته مالوګي میو وې مو پیغام نه خوړلې کا تاسو لا ټیکاله راو. امرګرو ته مې مال خدای دې به خو باسه چې بیا ځان ته ورګځيونه دا د ورګځاله نو هر عیبی کې سلطان به پسندد هنر. خب یعنی کم عیب چې بادشاہ خوخی هغه کمال ګڼل کی. یو معتبر سره دلته بل یو زمونږ مرګره از کله کله چې داسې لري بوزما او داسې بنگله وګوري نو ماته چې داس ما ترو د زوی بنگله ده دا پلانې افسر داس ما د ماما زوی بیگانه بل شپه تانیدار راغلی زمونږ دکان نو د زر بوتلې متلې راوړې دی هلک چې د بارو وته راغی تانیدار تله نو ماته وی چې تانیدار زما ته پوس نه کولو چې بادر ما ورته چې یاره کول
ډېر ولټول ویلاو دا زما د ماما زوی کی په دې قهر اوس لوی سړی د چا د ماما زوی د چا د تر زوی بل یو زمونږ اشنا دی هغه چې چرته اوري د پلانې برګیډیر او چې زمونږ د ترور زوی هغه ډیپټي کمشنر دا چې د ماما زوی دا مونږ ټول په دې قهر دا نه او ای پیمان خلیل مومندو دا پلانې نه دا سی بوای چې دا زما د ترور زوی دی او بوای ها او بوای وای تم د تاکاله دا پلانې ماشکی دا سی بوای چې دا زما د ترور زوی دی دا پلانې دوبی دا سی بوای چې دا زما د ماما زوی دی او بوای چې وی و بچ نه دی یو افسر لپلار ورغله او خړې جامې د خامتا غوستي ار دلی ته وای چې ورته چې پلار دی راغله ورته چې راشي چې دنه ورغله د خیر ناس ته خبره ترې کړي اگر چې پلار ته لري اگر دلی ته خدای دې به خو بس دا زمونږ د کلی نه دی او تا ته چې پلار دی راغله زما پلار داسې د خامتا جامې غوستي نو کرته بیا دوباره چې بیا پلار راغله د اگر دلی ورته ویلي دي چې کاکا تا بل ظلم نه نواتی هم داسې او زه صاحب ډېر خپه کړم ویلې ولی وی هغه وی چې دا زمونږ د کلی نه دی او تا وی چې پلار دی راغلی دی ویل نه راغلی او دننه نشي تللی بس دروازه کې مخ ورننه ایستو ویل بچیا نه خو په هغه ورځ هم چې ستا مور راته په نکاح کېده اوس نه شوی نه ستا مور چې راته نکاح کېده هغه وخت کې نه ویل کاکا په خیر رضا ویل ستا نن نه ویل هغه ورځ تر مرګه پورې بیا دې پلار د زوی مخ ونیو دا زمونږ دا خلک غریب سړی دی که خپل می خپل ورته نه وی پردی چې لږ غوړي څوک دی د ماما زوی څوک دی د ترور زوی څوک دی د سوي مونږ په دې قهر نو عزیزانو سو پورې چې د دې ملک مزاج بدل شوی نه کردار بدل شوی نه په دې کوپړای کې چرته د سړیتوب مازغه پیدا کړی نه د خاو بد په جندلو تمیز په ځان کې پیدا کړی نه ترغه پورې بد د قوم خاورز نه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا اللهم اعز الاسلام والمسلمین دعا کوي چې الله پاک ټول کفار خدای تباہ کی مسلمانانو له الله اتفاق او اتحاد ورکی په اخلاص دعا کوي چې یا الله د پاکستان قانون قرآن کی د پاکستان قانون حدیث د جناب محمد رسول الله کی خدا زمون په ژوند مونږ ته د خپل ملک قانون قرآن او حدیث خیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اتباع زمون نصیب فرمایا خدا زمون دا نوجوان طبقه پروردگارا دوی نه د دین کار واخلې خدا زمون خويندو میندو ته هدایت دنه کيو کې یا الله زمون بچو ته هدایت دنه کيو کې خدا د ظالمانو نه مفسدانو نه اشرارو نه کفارو نه په خپل امن امان کې وسات وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و